دا بټنې خو مو خلاصې کړې اوټو وی لیفت کو الاین به هم لیفت کو ورځه دا بټنې شوې ښه په کنټرولز کې مو دا ویلی وو ټکس باکس مو ویلی وو لیبل مو ویلی وو بټن مو ویلی که نه اوس راځو ټاپ کنټرول ټاپ کنټرول بیا څه کار کوي ټاپ کنټرول بیا که چیرته غواړئ چې ټاپ کنټرول ولرئ مثلا چې دا دې خواته کومه دا به هم لږ ور کړم اوس ګوره چې کله ټاپ کنټرول جوړ کړو دا داسې د پیجو غوندې سیسټم لري اوس مثلا ما دلته جوړ کړه ګوره څو پیجه لري 2 پیجه پیجونه ور اضافه کولی شو کولی شو دا دې لپاره ده چې که غواړئ چې بعضې معلومات سره جدا جدا کړي مثلا زه چې دا لږ رانږدې کړمه غواړم چې بعضې معلومات یو فورم مثلا یو فورم په دې کې واچوم یو فورم په دې صفحه کې واچوم یا بعضې بټنونه په دې کې واچوم بعضې بټنونه په دې کې واچوم او دلته لیبل هم ورباندې ولیکم چې مثلا دا نیویګیشن بټن شو دا کنټرول بټن شو که نه ریکارډ کنټرول بټن شو مثلا زه دا راغلم دلته एकदम یې دلته یې کولی شي یا بل کټ کاپي هم کولی شي چې کټ یې کړو دا کلیک کړو پیسټ یې کړي ګوره دلته به بیا راشي راسنې کلیک دلته به راشي مثلا دا هم دلته راواخیستو بل هم دلته راواخیستو چې یو پیج کلیک کوي یو پیج کې به یو شی درته ښکاره کوي بل پیج به بل درته ښکاره کوي زیاتره د ریکارډ لپاره استعمالیږي چې فورمونه مثلا د سټوډنټ رجسټریشن په دې یوه کې ده نور معلومات یې په دې بل کې ده دغسې د پیجو د جدا کېدو دا تقریبا کنټرولر ټیپ کنټرولر ده چې معلومات درته جدا کړي چې یو معلومات په یوه ټایپ کې وي بل معلومات په بل ټایپ کې وي مثلا رجسټریشن د سټوډنټ دلته وي دلته د پروګرامو دی چې دلته رجسټریشن وکړو دلته پروګرامونه ولیکئ څنګه د بل ټاپ کنټرول وي د فیس معلومات د پروګرام معلومات د څنګه دغه ته ټاپ کنټرول وایي که ډیلیټوي ډیلیټ بټن ووهه ډیلیټېږي بل هایپرلینک هایپرلینک موږ په ورډ په ایکسل کې ویلی وو مثلا که غواړئ چې کوم فایل لینک کړې له دې فورم سره نو کوم فایل لینک یې هر فایل چې وښیي مثلا زه غواړم چې دغه ټیبل فایل لینک شي اوکې که ګوره دلته به اوس هایپرلینک راشي دا ده ټیبل په نوم چپ چیرته ایږدئ ټیبل ډاټ ایکسل ایکسل اس ایکس که نه د ایکسل ایکسټنشن و که نه نو چې کله دلته راشي او دا کلیک یې تا ته به هماغه ایکسل فایل خلاصوي څنګه ګوره هماغه ایکسل فایل به درته خلاصوي یا هر فایل چې دی هایپر لینک ورکړی وي هماغه فایل به درته خلاصوي نو دا هایپر لینک هم هماغسې ده لکه څنګه چې موږ په ورډ په ایکسل کې ویلو بل پکې ویب براوزر کنټرول ویب براوزر کنټرول به څه کار کوي که چېرته غواړئ چې کوم ویب سایټ خلاص کړي مثلا زه غواړم چې یو ویب سایټ هم په دې ځای کې ولرم دا کلیک یې کړم مثلا دغه ځای مې جوړ کړو چې کله زه کلیک خوشې کړم ګوره دلته راځي اډرس که زه دلته هر ادرس د ویب سایټ ولیکم نو په دې شرط چې به انټرنیټ وصل وي کمپیوټر کې مثلا ما دلته ولیکل چې زما د مثلا د بریا انسټیټیوټ ویب سایټ هغه کړی ده .edu.com مثلا دا زما د هغه ویب سایټ ده د کورس نو غواړم چې دا دلته ورسره وي چې کله زه فورم خلاصوم دا ویب سایټ دغه ځای کې خلاص شي نو دلته چې د هر ادرس ورکړو اوکې دې کړو نو چې کله بیا ګوره دلته بیا ادرس هم ولیکل چې کله چې بیا ته ځې دلته یې ګورې نو دلته به دا هماغه ویب سایټ کوم چې تا ورته ښوولی ده که په دې شرط چې انټرنیټ وي دلته به یې درته ښیي یا مثلا د فیسبوک صفحه زما د کورس د فیسبوک صفحه ما ته ادرس ورکړی چې کله زه دا فورم خلاصوم دا به بیا دلته راته ښکاري خو چې انټرنیټ وي چې نه وي نو بیا یې نشي درته کولی او بل نیویګیشن کنټرول ده دا که غواړئ چې دا بټنز لپاره دا تقریبا د بټن لپاره تیار ځای لري چې یو ټایټل ورسره ورکړې فورم ورکړې ځای به جوړ وي او راسنه خپله هم جوړولی شي لکه څنګه چې دلته موږ ګوره بټنز هم دلته وراچولي ریکارډ دلته دي په هغه کې هم منظم کولی شي هغه نو بیا له شروع نه چې کله فورم جوړوي هغه واخله چې منځ کې دا شی واچوي نیویګیشن یې بره یا لیفټ کې ورسره واچوي بل بعضې نور کنټرولز دي لکه اوس ګوره دا آپشن ګروپ دلته به یو دانه جوړ کړم اوس به ګوره دلته آپشنز راشي دا آپشن څه لپاره استعمالیږي مثلا زه په فورم کې د شاګردانو میل او فیمیل لرم که نه ګوره میل او فیمیل کې په یو وخت کې باید یا میل کلیک شي یا فیمیل کلیک شي دواړه خو په یو وخت کې نه کلیک کېږي نو په دغه صورت کې بیا ته له آپشن نه استفاده کوي مثلا ما دلته یو لیکلی میل بل فیمیل نیکسټ میل فیمیل will you want to اوس ګوره دلته به میل فیمیل ولیکل چې کله فورم ته راځي نو له دونه به یو چې یو کلیک یې یا بل ټیک مارک ایسته کېږي چې یا بل کلیک یې
دا بل ټیک مارک ایسته کېږي که لیبل هم چینجوي وي نو دا ساده لیبل ده فقط دلته به جنډر ولیکو اوس ګوره دلته به میل وي دلته به فیمیل دغه شي ته آپشن وایي آپشن کنټرول بل د پکې پیج بریک موږ په ورډ کې ویلی وو که نه چې په ایکسل کې مو ویلی وو چې پیج تقسیموي که نه دلته هم هماغه کار کوي مثلا زه غواړم چې که زما فورم لږ ډېر لاندې وي که نه غټ وي زه چې کله پرنټوم مثلا په 2 صفحو کې پرنټوم په 1 صفحه کې نه پرنټوم نو بیا به پیج بریک ور اچوي مثلا زه دغه ځای کې پیج بریک ور اچوم ګوره دلته یو کوم آپشن راغی اوس چې کله پرنټوي دا خو په 1 صفحه کې راځي له دې نه لاندې په بل صفحه کې راځي د پرنټ لپاره او که پرنټ نه ورکوي بیا دومره نه استفاده کېږي دلته به هېڅ ښکاري هم نه ګورو هېڅ نه ښکاري خو که چېرې زموږ فورم لاندې هم شیان ولري چې پرنټوي نو پیج بریک چې دې ور اچولی پیج بریک نه مخکې به په 1 صفحه کې راځي له پیج بریک وروسته به په بله صفحه کې راځي که یې بېرته ډیلیټوي نو کلیک یې کړه او ډیلیټ یې کړه دا شو پیج بریک بل د پکې کامبو باکس هم د موږ په هغه کې لوک اپ ویزرډ چې ویلی وو په ټیبل کې دا هم تقریبا هماغه څه مثلا زه دغه ځای کې یو باکس غواړم چې جوړ یې کړم ګوره کلیک یې کړه نو دلته ته کولی شې چې په دې باکس کې له ټیبل نه شیان انتخاب کړي او یا یې خپله ولیکې مثلا زه ورته وایم چې له ټیبل نه بیا به یې نیکسټ کوي دلته به ټیبل ورته ښایي چې له کوم ټیبل نه په دې شي کې ښکاره شي او که یې خپله لیکې نو دلته کولی شي چې دا کلیک یې او دلته یې خپله ولیکې مثلا زه دلته غواړم چې د ولایتونو نومونه ولیکم چې هر شاګرد لپاره زه ولایت انتخابوم لیکلو ضرورت یې نه وي بس دا ځای کلیک کړم لیست راشي له لیست نه انتخاب کړم دغه لیست د کامبو باکس وایي مثلا ما لیکلی کابل لوګر وردګ نورې بیا تاسې ولیکئ نیکسټ یې کړه که غواړئ چې دا وروسته لپاره سیو شي یا په کوم ټیبل کې سیو شي هم یې سیو کولی شئ نو مې کالمات سیو مې که اوس ګوره دلته وګوره چې دا کلیک کوئ وینئ دغه شی د کامبو باکس وایي هر چیرته چې وي په هر پروګرام کې چې وي دغه شکل ته څه ویل کېږي کامبو باکس ویل کېږي پوه شوې لیبل به هم دا د وي کولی شي چې لیبل یې هم ورسره چینج کړي مثلا دلته زه ورسره لیکم پرووینس سلیکټ پرووینس دا به لږ را دې خواته کړو چې وګوره چې کله دا کلیک کوي وینئ پرووینس به له دې ځای نه انتخابي کړي پوه شوئ دې شي ته کامبو باکس ویل کېږي بل د چارټ خو مو په ایکسل په ورډ کې مو ویلی وو صرف چې دلته کلیک کوئ ټیبل به درته راځي یا به کیوریوس مثلا زه غواړم چې دغه ځای کې جوړ شي ګوره به راځي چې له کوم ټیبل نه جوړوي ټیبل به دلته ورته ښایي چې له کوم ټیبل نه یې راته جوړ کړه نیکسټ کوم فیلډز پکې راشي هغه فیلډز ور واچوه او ډیټ ترې ایسته شو ته به یې ټایپ انتخاب کړئ چې کوم ټایپ غواړئ زیاتره هغه ټایپ به انتخابوي نیکسټ او بعضې شیان ګوره دلته مثلا څه شی راشي دلته څه شی راشي او دلته څه شی راشي موږ په ورډ په ایکسل کې ویلي وو که نه اوس مثلا که زه غواړم چې دلته د شاګردانو نوم راشي اوس فعلا ایس نیم دلته به د شاګردانو نومونه لیکلي وي دلته اوس فعلا څه شی ده رجسټریشن نمبر ده که نه هلته پروګرام ده ته کولی شي چې چینج یې کړې مثلا دا زه نه غواړم دغه ځای کې فیس غواړم چې راشي دا راکش کړه دلته یې خوشي کړه نو بیا به دلته فیس راشي او مثلا دلته بل هر یو چې چینج یې کړه دا به ترې راایسته دا ولا نه ډیلیټ دا به بیرته رجسټریشن نمبر کې دا به تیسته کړو صحیح شو نیکسټ فینیش اوس به ګوره دلته چارټ جوړ شي درته وینئ چې لږ یې غټ کړو چې پوره ښکاره شي سټوډنټ نیم فیس او پروګرام به یې دلته وي پوه شوې نور شاګردان لکه چې په دې ټیبل کې نه لرو نو دا چارټ شو که غواړئ چې چارټ جوړ کړئ هر ځای کې چې غواړئ همالته یې جوړولی شئ دا ساده لاین ده غواړئ یو لاین جوړ کړئ هر چېرته چې جوړئ همالته یې جوړ کړه او دا چې دا بټن ده خو پریس کېږي به ټوګل بټن اوس مثلا زه دلته یو بټن جوړوم ګوره دا بټن چې بیا کله دلته ورباندې کلیک کوئ دا بټن داسې پریس غوندې کېږي بېرته کلیک ایسته کوئ بېرته سیده کېږي اکشن ورباندې ورکولی شو چې مثلا په دې باندې زه څه عمل غواړم اجرا کړم فورم ورباندې اوپن کړم ټیبل ورباندې خلاص کړم دا اکشن نه بیا وروسته وایو که غواړئ چې عمل ورباندې اجرا کړئ هم یې کولی شي دا شو ټوګل بټن بل د لیست باکس دا تقریبا کامبو باکس غوندې ده خو دا به صرف یو لیست وي مثلا زه دغه ځای کې غواړم چې یو لیست جوړ کړم بیا هلته وایي چې خپله یې لیکئ که له کوم ټیبل نه انتخابوي نو مثلا زه وایم چې خپله یې لیکم چې څه شی پکې غواړم فرض مثال زه
بیا دا یو څو ولایتونه مې کې ولیکل دا چېرته غواړئ چې سیف شي کوم ټیبل کې سیف شي او که د وروسته استفادې لپاره زه به ګوره دا هم دلته یو لیست باندې وي وینې چې په یو وخت کې کولی شي چې ترې یو شی انتخاب کړي پوه شوې دې ته لیست ویل کېږي صرف د کامبو سره یې فرق دا ده چې کامبو به بټن کلیکوي لیست به ښکاره کېږي یو به ترې انتخابوي که نه دا به نو ټول په لیست کې ښکاري یار یو چې ته ترې انتخابوي هماغه یې انتخابولی شي دې ته لیست باکس وایي او دا ساده یو ریکټینګل چارکونجه شکل که جوړوي لکه پرون چې دلته جوړ کړو که نه مثلا دو لپاره یو شکل جوړوم رنګ هر څه ورکولی شي په فارمټ کې که غواړئ چې ورته کلر ورکړي له ډیزاینه یا په رایټ کلیک باندې هم دلته موږ پرون پوزیشن هم وویلې که نه سینډ ټو بیک پرنټ فارورډ نو د ډیزاین دپاره که غواړئ چې استفاده کوئ استفاده ترې کولی شي بل پکې چیک باکس ده دې ته بیا چیک باکس ویل کېږي چیک باکس څه ته وایي ګوره موږ دلته دغه شی درلوده وینې دې ته آپشن باکس وایي که نه دې کې څه وایي چې باید یو دانه انتخاب شي که نه چیک باکس بیا که په یو وخت کې دوه درې شیان انتخابول مثلا د سی آی ټي شاګردان اته پروګرام موږ وایي چې باید ووایي که نه څو پروګرام یې تر اوسه ویلي فرض مثال څلور یې ویلي پنځه یې ویلي که نه نو کولی شي چې په یو وخت کې هر څو انتخاب کړي ګوره زه دلته یو څو چیک باکسه جوړوم مثلا دلته یو دانه دوه یو درې دانه مې جوړ کړه مثلا دا دې سره م لیکلي چې وینډوز ورډ او ایکسل اوس ګوره په یو وخت کې کولی شي چې ټول ټیک کې ټیک مارک کې کولی شي چې ته کوم یو نه ایسته کې دې ته چیک باکس وایي او دو کې بیا څه رقم و چې باید یو دانه کلیک شي وینې دو کې هر څو دانې کولی شي چې کلیک یې کړې خو دو کې باید یو دانه وشي که چېرته داسې وخت ضرورت لکه اوس ګوره جینډر لپاره چې باید په څو آپشنو کې یو دانه انتخاب شي نو له آپشن نه به استفاده کوئ او که په څو دانو کې څو دانې انتخابول بیا چیک باکس دا چیک باکس شو دا د عکس لپاره شو که کوم ځای کې مو غوښتل چې عکس راشي مثلا زه غواړم چې دغه ځای کې یوه لوګو هم راشي د کورس نو ګوره دلته به راشي دا به کلیک کړې هر چېرته چې کلیک کړې فلم ګوره زه دلته کلیک کوم نو دلته به راځي چې عکس له کوم پروګرام نه راولي عکس له کوم پروګرام نه فلم راولم مثلا د بیټ میپ ایمیج نه ګوره اوس به پینټ پروګرام خلاص شي دلته به له دې ځای نه یو عکس ورته وایم چې راشي پیسټ فروم مثلا یو عکس به ورته وښیم دا لوګو مې واچوله کلوز اوس ګوره دلته به لوګو راغله د دې لپاره چې لږ غټ وړ راشي کولی شي چې له دې ځای نه غټ کړې سبا یې پراپرټیز هم وایو چې دی په دې باکس کې پوره ځای کو اوس خو د عکس په اندازه راځي خو ښایي خو زه ګوره چې کله دلته کلیک ووینو دلته به عکس وي نو د عکس اضافه کېدو لپاره به بیا له دې نه استفاده کوئ دی که چېرته مثلا مونږ ټیبل جوړ کړی وي ټیبل کې مونږ ګوره هلته د عکس لپاره بعضې شیان ویلي وو لی آبجکټ که نه نو بیا عکس څنګه ښکاره شي دلته باید ته دغه شی ور اضافه کړې بیا هغه فیلډ ورسره لینک کړې چې هغه بیا وروسته وایي نو دا د عکس لپاره شو دا د اټچمنټ لپاره شو که غواړئ چې کوم اټچمنټ ورسره د کوم شاګرد اډ کړي او دا بیا دغه آپشن شو که غواړئ چې جوړه کړي جدا جدا یې جوړولی شئ دا وینئ په یوه باکس کې وو هغه جدا جدا جوړېږي او بل پکې د سب فورم دا د سب فورم لپاره استفاده کوئ چې کله موږ ریلیشن کې سبا له خیره ووایو او دا هم د عکس لپاره شو او دا هم د عکس لپاره شو دا شیان نور در سره وګورئ دې ته کنټرول وایي کنټرولز دا شیان د فورم کې ډېر زیات مهم دي کوشش وکړئ چې باید زده پوه شوې تر دې ځای پورې